په سویډن کې چې کومه واقعه شوې ده شیخ عبدالحمید صاحب په ډېرې ښې خبرې کړې دي خو د بیان د شروع کولو نه مخکې زه یو دوه خبرې وکړم دوی ته چې د قرآن ذمهداري په عرش باندې یو ذات دی چې هغه اغوستی ده که تاسو هر څومره اکټیویټي وکړئ که نه خو د دې سینو نه دا قرآن موږ نه تاسو نشئ لرې کولی راځئ دا بیان وکړو پاغه عزت لعنت دی پاغه ژوند لعنت دی چې کوم ژوند کې قرآن دغه بې حرمتي کېږي په کوم ژوند کې د پیغمبر بې حرمتي کېږي موږ له په دې خاورو کې رانیستل پکار دی ځان چې موږ دې د خاورو د لاندې شو د دې ژوند نه مرګ ښه دی چې په کوم ژوند کې زما د رب د کلام بې حرمتي کېږي هغې راولګېد او عظیم کتاب په هغې باندې حمله کوي او بیا په دومره بې درداره طریقه باندې په کله په لته باندې وهه کله په لپاره شراب اړوه نو هغې قرآن راواغسته او په یو څو ورځې مخکې په سویډن کې هغه وسو بلکې نفس سوزل نه بلکې تاسو ټولو خلکو به هغه ویډیو کتلی وي چې په دې لته باندې کله د شاره طرف نه وایي کله د مخکې طرف ته په لته باندې وایي کله هلته ګزار کړي کله دلته ګزار کړي بیا ورته اور ولګوي بلکې بیا خلک دومره زړور شو چې د مسلمانانو په ملکونو کې هم بعضې خلک راپاڅېده پرون را بله ورځ یو بله ویډیو راله د مصر نه ویډیو راله مصر نه او دا د مسلمانانو کپړې اغوستلي دي قرآن یې بار ته راایستلی دی لاول پې شراب واړئ ډبره پې لاول شراب واړئ بیا وایي دا هغه کتاب دی چې دې په ټوله دنیا کې دهشت خور کړی دی خلک یې هغه افراتفری پیدا کړې ده خلک یې د خپلو کارونه منع کړی دی او بیا ډبره ورته اور ولګوي د مسلمان په نوم باندې مسلمانانو کافر مرتد دی خو لیکن اوسې یو د مسلمانانو په ملک کې یوه ویډیو بله ویډیو دا سلسله به هم دقه شانته جاري که چېرته مسلمانان دقه شانته اوده پراته دي اواز ته پورته کوي نه حکومتونه اواز پورته کوي نه عوام اواز پورته کوي نو دا واقعات زمونږ په دې خپل ملک کې مراتلی شي د مسلمانانو په نورو ملکونو کې مراتلی شي کفار خودي زړور هغه هم دقه شانته کار کوي ای ته پته لګېدلې ده چې مسلمان نه هغه لشه وتلې ده کله کومه لشه چې مخکې دې کې موجود وه هغه لشه چې د هغې په وجه باندې به کفار د مسلمان نوم به یې چې اورېده لړزان به په هغې باندې راته هغې باندې به یره راته خپې په د هغې رپېدلې خپل ماشومان به هغې غلي کول د مسلمان په نوم باندې به یې غلي کول چې مسلمان راپسې راغی لیکن د مسلمانانو د هغې د بے غیرتوب زما حضرت غواړم الفاظ که زما سختي د مسلمانانو د بے غیرتوب په وجه باندې غیرت ختم شو هغې راولګېد او عظیم کتاب په هغې باندې حمله کوي او بیا په دومره بې درداره طریقه باندې په کله په لته باندې وهه کله پې لپاره شراب اړوه تاسو نه تپوس کومه زما خپل ځان دی زما خپل ځان دی زما خپل رور دی زما ښځه ده زما بچي دي که د دې چېرته څوک بې حرمتي کوي ځان پې وژنم که ځان پې نه وژنم ټول پې ځان وژنو که نه خو زه ښه یم زما بچي ښه دي زما مور پلار ښه دي که قرآن ښه دی تاسو نه تپوس کوم قرآن ښه دی که زموږ بچي ښه دي ښه دا بیان تاسو واورېدو دا واقعه په سویډن کې مخې ته راغلې وه چې دا قرآن بې حرمتي کړې وه هغه ویډیو تاسو ته موږ نشو پلی کولی ځکه چې زموږ زړه ډېر خفه کېږي چې تاسو زما زړه خو نه غواړي تاسو ته زه پلی کړم بلکل قطعی زه نه شم نو زه دوی ته دا میسیج ورکړم چې دا قرآن چې کوم دی دا زموږ په دې زړونو کې دی تاسو چې څومره هم دا حرکتونه وکړئ که نه په دې کې قرآن ستاسو دا خیر چې قرآن به بس ختم شي قرآن د ختمېدو سوچ هم مه کوئ تاسو دا د هر یو سړي د هر یو مؤمن په سینو کې موجود دی پیغام مخکې فارورډ کوي زما ده السلام علیکم ورحمت الله